بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. امید لرم زما ورونو خویندو چې ټول به روغ جوړ او د صحت په جامه کې یئ. د یو بل ختم د یو بلې وظیفې سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. نن زه تاسو ته د غمونو او د پریشانو د لرې کولو دپاره یو ډیر اوچت او مجرب عمل ښیم. دا یو داسې ختم دی زما ورونو خویندو چې تاسو دا وکړو نو انشاءالله الله پاک به مو غمونه او پریشانۍ لرې کړي. او که یو کس په یوه ورځ کې پوره کړي یا ورځ او شپه کې پوره کړي نو د دې به عجیب او غریب اثر ویني. دا یو داسې اوچت عمل دی چې ډیر اوچت او مجرب عمل دی چې د غمونو او د پریشانۍ د لرې کولو لپاره ډیر بهترین دی. زما ورونو خویندو دا ویډیو به تر اخره پورې ضرور ګورئ او د نورو دوستانو سره به هم د ثواب په نیت باندې مخې ته ضرور شیر کوئ. زما کوشش دا وي چې زه تاسو دپاره مختصره وظیفه یو مجربه وظیفه راوړم او ویډیو چې دا هم مختصره جوړ کړم چې تاسو بور کوي نو. زما ورونو خویندو عمل داسې دی چې څوک هم 30,000 پیرې 10,000 پیرې دا ووایي استغفر الله ربي واتوب الیه. استغفر الله ربي واتوب الیه دا چې څوک 10,000 پیرې ووایي په ورځ کې پوره کو یا په یوه ورځ او شپه کې پوره کو دا یو مجرب عمل دی چې تاسو انشاءالله دا د غمونو او د پریشانو دپاره وکړو. الله پاک به مو ټول غمونه او پریشانۍ ختمې کړي. یو داسې عمل دی چې تاسو به د دې اثر په خپل سترګو وینئ. عجیب او غریب اثر به د دې وینئ. دغه یو ډیر اوچت او مجرب عمل و چې د تاسو سره مې شریک کړو. نو موږ خپل په دعاګانو کې ضرور یاد ساتئ او د داسې وظایفو دپاره زموږ دا چینل ضرور سبسکرایب کړئ. تر د بلې ویډیو پورې راته راکړئ اجازت. جزاک الله.